غزنی چې د هیواد له ګڼ نفوسه ولایتونو شمیرل کیږي د کوچني اختر پر رسیدو نن ورځ د دغه ولایت په مرکز سربیره په ټولو ولسوالیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري 2000 ټوکه د امیر المؤمنین حفظه الله اختریز پیغام وویشل شو. په ورته مهال د دغه ریاست مسؤلین وایي چې د اختریز پیغام به د اختر په لومړۍ ورځ د ځانګړو کسانو له لوري په ټولو جماعتونو کې هم وویل شي. د جناب شیخ صاحب حفظه الله اختریز پیغام چې غزنی ولایت را رسیدلی و الحمدلله شاوخوا 2000 ټوکه د غزنی په ښار او په ولسوالیو کې د اوقافو له محترم ریاست سره په هماهنګۍ باندې وویشل سو. په خلکو په ولس او د غزنی میشتو ولسونو یا تود هرکلی وکړ او انشاءالله دغه پیغام به د اختر د لمونځو په مهال باندې په هغو مسجدونو کې هم د ځانګړو کسانو له طرفه چې زموږ له طرفه تعیین سوي دي هغه به هیوادوالو ته ټولو ته ولوستل سي. باید یادونه بیا هم وکړم چې د غزنی ولسوالیو ته هم دا پیغام لیږل سوی دی تر څو د شیخ صاحب حفظه الله له پیغام څخه ټول ولسونه خبر سي او د ټولو خلکو تر غوږونو پورې ورسیږي. بلخوا د غزنی ولایت اوسیدونکو د امیر المؤمنین د دغه اختریز پیغام تود هرکلی وکړ. موږ د امیر المؤمنین حفظه الله له دې فرمان څخه ډېر خوښ یو او ډېر منندوی انشاءالله چې ده په دې اختریز پیغام کې ډېرو ژورو موضوعاتو ته رسیدګي کړې او د هغوی یادونه یې کړې ده، مثلا د اقتصاد په باره کې، د تعلیم او تربیې په باره کې او له ټولو موضوعاتو نه په دې اړخ زه بیخي ډېر خوشحاله شوم. انشاءالله ټول اسلامي د متاسې د افغانستان اسلامي هیوادوال به خوشحاله کېږي چې د فلسطین موضوع د وینې هم په دې اختریز پیغام کې کړې ده. ما خیلی زیاد خوشحال هستم از امارات اسلامی قراری است، امنیت است. امیدوارم خیلی خوشحال هستم از وقت که خیلی خوب شده. شیخ صاحب امیرالمؤمنین موږ ته اختریز پیغام را کړی ده او ډېر ښه موضوعات پکې یادونه کړې ده. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو، بالخصوص د اسلامي امارت د ټولو ارګانونو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. کور یې د اباد اختر دپاره ډېر غزني کې ډېر د امنیت لپاره ډېر کارونه کړي دي. الحمدلله خلک ډېر خوشحاله دي په هر لحاظ، د ښاروالۍ د لحاظه، د امنیت لحاظه، د خلکو د سهولت د لحاظه، د سړکونو د هر څه لحاظه ډېر الحمدلله ډېر خدمت یې کړی. موږ ډېر خوشحاله یو. د یادونې وړ ده چې په مرکز کابل سربیره د هیواد په ټولو ولایتونو کې د امیر المؤمنین حفظه الله اختریز پیغام وویشل شو.